بسم الله الرحمن الرحیم. کاغل ورور دامه ساتنه د ملي تصدۍ د پلان او اپراسیون رئیس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دامه ساتنه د ملي تصدۍ مداومین په د هیواد په سطحه د خصوصي سکتور ملي او نړیوالو پروژو د امنیت د تامین په موخه ګړندۍ هڅې حال د قائما حال د راکعا رولینګ پروت بکړم حال د جالسن رولینګ پروت بکړم. د کورنیو چارو وزارت اړوند د مساتنې ملي تصدۍ معاینات تر چتر لاندې د ښوونیز مرکز قومندانۍ څخه په 101 دوره کې 201 تنه ساتونکي فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. السلام علیکم. زمون سپین نظام او رکن نظام لکل مربوي په زمین نظام لکل مربوي. په دې مراسمو کې د مساتنې ملي تصدۍ معاینات عملیاتي مرستیال الحاج مولوي عنایت الله رشید، د پلان او اپراسیون رئیس الحاج مولوي سید محمد قاسم تسنیم، د خصوصي سکتور رئیس مولوي محمد صدیق خالد، د نړیوالو پروژو رئیس انجینر نیک جمال جمالي، د ښوونیز مرکز قومندان قاری صف رحمان منصور او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو او منصوبینو ګډون کړی و. غونډه د قرآن عظیمشان په څو مبارک آیتونو سره پیل شوه. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. په دغه فراغت غونډه کې د مساتنې ملي تصدۍ معاینات د خصوصي سکتور محترم رئیس مولوي محمد صدیق خالد ساتونکو ته په وینا کې وویل چې په هر ډول حالاتو کې ساتونکي باید خپلو مسؤلیتونو ته متوجه واوسي. نوموړي همداراز ساتونکو ته وویل چې ستاسو هر کړنه او عمل باید د اسلام د مبارک دین د اصولو او فرموداتو سره سم وي. محترم رئیس صاحب د ساتونکو د زده کړې لپاره د هر ډول امکاناتو چې د دوی په توان او طاقت کې وي د برابرولو ژمنه وکړه. هغه همداراز د ساتونکو څخه وغوښتل چې ټول ساتونکي باید د وظیفې په وخت کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي او یوه کوچنۍ تېروتنه هم باید رامنځته نشي. لکه څرنګه امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه چې په هر وینا کې دې ته اشاره کوي چې موږ تاسو ډېر دروند بار او ډېر دروند مسؤلیت لرو. په بیا وینا او بار اکثر اوقاتو کې او تقریرونو کې دې خبرې ته اشاره کوي چې موږ تاسو ډېر نن سبا وخت کې ډېر غټ مسؤلیت لرو. خپل مسؤلیت ته متوجه شئ. کوچنۍ تخطي موږ تاسو نه وشي توجه نه ورته وکړو. موږ تاسو ووایو چې دا وړه غلطي ده، هغه اصولي او قانوني او دې نه پورته د الله په نزد باندې ډېره غټه غلطي وي، ځکه چې موږ تاسو د نظام نمایندګي کوو، د اسلام نمایندګي کوو، نسبت یې اسلام ته کیږي. الله رب العزت ته موږ تاسو ټولو ته د ښه خدمت کولو توفیق را نصیب کو او په آخر کې بیا هم تاسو ته مبارکي وایم او د دغه استادانو ته هم مبارکي وایم او ډېر زیات مشکور یو او الله رب العزت ته نور هم تاسو ته داسې زمینې مساعدې کو چې داسې زده کړې او تعلیمونه کو. مولانا حفیظ الله یو تن ساتونکی دی چې خپل نظامي او مسلکي زده کړې په همدې ښوونیز مرکز کې ترسره کړي دي. حفیظ الله خپل ټول مشرانو ته ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به په میړانه او زړورتیا سره خپله دنده پر مخ وړي. حفیظ الله پر تازه فارغ شو ساتونکو ملګرو غږ کوي چې د الله تعالی شکر ادا کړئ چې موږ او تاسې د هیواد او هیوادوالو د خدمت لپاره په دې لاره کې انتخاب کړو. مجاهدین عزیز باید امروز من و شما آنقدر خوشحال باشیم که الله تبارک و تعالی را در قلب خود جای بدهیم و چنان که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید خیرکم من تعلم القرآن و علمه، یعنی بهترین و معززترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و برای دیگران یاد بدهد. چنان که الله تبارک و تعالی می فرماید فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا. ای مجاهدین، ای قدرمند، ای برادران، ای بزرگواران، الله تبارک و تعالی می فرماید شما بجنگید،
شما جهاد بکنید در راه کی؟ در راه الله تبارک و تعالی، نه در راه پل، نه در راه سرمایه، نه در راه قدرت، نه در راه چوکی. فقط الله تبارک و تعالی می فرماید که در راه من بجنگید و بفروشید زندگی دنیایتان را برای آخرت. سارمن شهراز چې په همدې ښوونیز مرکز قومندانۍ کې د ښوونکو له جملې څخه یو دی وایي چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاونیت په همدې ښوونیز مرکز قومندانۍ کې ساتونکو ته یې په لوړ مورال، مسلکي او نظامي زده کړې ورکړي دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې همدا ساتونکي به په خپل ټول توان او طاقت سره د هیواد له ملي او خصوصي سکتور د امنیت ساتنې لپاره چمتو ولاړ وي. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلوم ده، نن د 101 دورې فراغت ده چې دوی په مختلفو بخشونو کې زده کړې ترلاسه کړي دي. انشاءالله موږ به په آینده کې هم کوشش کوو چې دوی ته ښه روزنه ورکړو تر څو د خصوصي سکتور ملي پروژو او بینالمللي پروژو څخه په میړانه او په صحیح ډول سره ساتنه وکړي. دا چې تاسې ګورئ دا هغه ساتونکي دي چې له دې وروسته به په هیواد کې د اماراتي، خصوصي او نړیوالو پروژو ترڅنګ د ملي سوداګرو او بهرنیو پانګوالو څخه د سر او مال ساتنه کوي. د غونډې په دې برخه کې تاسې ګورئ چې تازه فارغ شوو ساتونکو او محافظونو خپل هغه نظامي مهارتونه او تکتیکونه چې دوی په همدې ښوونیز مرکز کې زده کړي وو نندارې ته وړاندې کړل. باید وویل شي چې دغه تکتیکونه او مهارتونه به له دې وروسته یاد ساتونکي په عملي ډګر کې د هیواد او هیوادوالو د امنیت د تامین په موخه عملي کوي. ایجالی فضلالله گارد حتیب ابرتیدوی کابل بانک به خاطر گرفتن تصدیقنامه خیش حاضر است. جوان برای امارت اسلامی افغانستان خدمت نشناس. زه نقیب الله د خپلې تصدیقنامې د اخیستلو دپاره چمتو یم. جوان زه د افغانستان د اسلامي امارت لپاره خدمت کوم. د غونډې په وروستۍ برخه کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د عملیاتي چارو محترم مرستیال مولوي عنایت الله رشید وینا وکړه. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې د یو مسلمان ورور پر وړاندې هیڅ وخت د سلا په واسطه خبرې او اشاره مه کوئ، ځکه له دې کار څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ او تاسې ډېر پخوا منع کړي یو. نو له دې ډول کړنو څخه په جدي ډول باید ځانونه وساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې هیڅ مسلمان د خپل مسلمان ورور ته په صلاح باندې اشاره نه کوي. نو تاسو به ډیر کوشش کوئ چې نه په ټوکو کې نه په رښتیاو کې چې یو خپل مسلمان ملګري ته که هغه تاسو په خپل منځ کې هستئ که مراجع یې کار څوګي تر هغې چې دا تثبیت نشي چې دا حقیقي دښمن ده او داسې یو حرکت اراده لري د تخریب اراده لري، بیا په هغه وخت کې جواز لري. خو د خپل مسلمان ورور په مقابل کې اسلحه باندې اشاره کول، اسلحه باندې ورته نښه نیول، دا چې د ناروا ده او دا د دې سبب کیږي چې الله پاک سړی دوزخ ته ورخطا کړي. الله پاک دې موږ ته تاسو ته ټولو ملګرو ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشادات په ذهن کې په دې باندې عمل وکړو. غونډه د عملیاتي چارو د محترم مرستیال د لنډو خبرو څخه وروسته د خیر د دعا په ویلو سره پای ته ورسېده. اللهم ربنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ربنا تقبل دعانا واجب دعوتنا يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.